خوست ولایت ته مولوي عبدالقیوم روحاني رسما د یوې سترې غونډې په ترڅ کې د نوي والي په توګه ور وپېژندل شو. په راټولېدنه کې د کورنیو چارو لومړي مرستیال، د بېلابېلو ملکي او نظامي ادارو رئیسانو، قومي مشرانو، دیني علما کرام او عامه خلکو برخه اخیستې وه. د مراسم پر مهال د کورنیو چارو وزارت لومړي مرستیال په خپله وینا کې وویل افغان ولس په تېر کې بېلابېل کړاوونه لیدلي دي، خدمت یې د هر مسؤل دنده ده. د ده په وینا ولس اوس له امره سره اوږه په اوږه ولاړ دی. هغه عنعنات چې هغه د دین سره په ټکر کې نه وي، هغه د لوایحو د قوانینو سره په ټکر کې نه وي، هغې ته الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم مباح ویلي وي. که چېرته د هغې احترام وشي، د هغې قدر وشي، الله به هم خوشحاله وي، عمرا به هم خوشحاله وي، او موږ به هم خوشحاله وو، ته به هم خوشحاله وي. د خوست پخواني والي په خپلو خبرو کې بیا وویل د ننني نظام د راتګ لپاره موږ ټولو زیاته قرباني ورکړې ده. اوس د دې وخت رسېدلی چې د استحکام لپاره یې کار او خدمت وکړو. چې دا نظام د ډیرو مسلمانانو او د ډیرو مظلومو انسانانو د وینو په نتیجه کې راغلی دی. دا نظام دا یو امانتداري زموږ ستاسې پر ذمه پاته ده. نو که خدای مکړه موږ تاسې د دې نظام په هره برخه کې لاوبالي وکړو، و الله جل جلاله ته به مسؤل بلل کېږو او خپل قوم او ملت او ولس ته چې موږ کومه وعده کړې وه هغه به موږ پوره کړې. د خپله وینا پر مهال نوي والي بیا وویل زه نوي دنده یو ازمایښت بولم. هیله مند یم چې د مسؤلیتونو په سرته رسولو کې به د ولس سره په ګډه خدمت وکړی شم. اول تر هر څه خپل اسلام ته خدمت وکړو و مسلمانانو ته خدمت وکړو. څومره چې د مسلمانانو حق دی پر نظام دی هغه حق ادا کړو. او ثانیا هغه څه چې د خلکو لپاره ضرورت دی چې هغه آبادی دي او آبادی ته بیا په ګډه مشترکاً ملا وتړو او یو د بل همکاري وکړو. په راټولېدنه کې ګڼ شمېر نورو ویناوالو په خپلو خبرو کې وویل ټول مسؤلین مکلف دي چې دین، خاورې او دردېدلي ولس ته خدمت وکړي. د دوی په وینا ولس هغه وخت د نظامونو تر شا ودرېږي چې ستونزو ته یې رسیدګي وشي او په ژوند کې ارامي رامنځته شي. ویناوالو د تېر والي خدمتونه او کړنې هم وستایلې.